د فلم په شروع کېدو کې د سومالیا یو رکوټه شانتي کلی وښایي چې د سمندر په غاړه وي او دې کې څه کسان په ګاډي کې راشي او ټوپکې هم ورسره وي او دې کلي ته رادن نشي او د دې کلي خلکو ته وایي بوس ډېر زیات غوسه دی تاسو چې کوم سمندري شیپ نیولی و هغه دومره غټ نه و هغې کې دومره پیسې نه وي او که ځان هم روغ خوښ وي نو یو بل غټ سمندري شیپ ونیسئ او هغه هم نن او دې کلي والو ته هم د پیسو ضرورت وي او که چېرته دوی سمندري شیپ ګیر کړي نو دوی ته به هم پیسې میلو شي او بوس له به هم پیسې ورکړي او بیا به دا بوس ټول آزاد کړي او د دې کلي چې کوم مشر وي هغه داسې کسان خوښ کړي کوم چې په غلا کې تکړه وي او بیا د سمندر طرف ته روان شي او ټول په دوو کشتو کې کینی او په سمندر کې ورته یو غټه کشتۍ ولاړه وي او ټول هغه کشتۍ کې کینی او بیا د عمان سمندري شیپ اډه وښایي او دا یو شیپ د سفر دپاره روانیږي نو دې کې د یو کس د کپټن ته وایي موږ به د سومالیا په سمندر ځو او داسې ښکاري چې موږ به صرف یوازې یو مطلب په دغه ټیم به نور یو شیپ هم په سمندر کې نه وي نو دا کپټن ورته وایي د سومالیا په سمندر کې خو ډېر زیات ډاکوان وي نو موږ له پکار دی چې د خپل سکیورټي ټیټ کو او دا ټول په خپل سفر روان شي او بل طرف ته دا ډاکوان په خپل ریډار کې سی کې په سمندر کې ډېر زیات سمندري شیپ روان وي نو دې کې دا یو کس سی کې چې په سمندر په یو طرف باندې صرف دا یو شیپ روان وي او دا ډاکوان ته د شیپ ټولې خبرې هم اوري او دا هغه شیپ وي د کوم چې کپټن فلیپس کپټن وي او دا شیپ د مومباسا طرف ته روان وي نو دا ډاکوان هم دا شیپ ټارګټ کی او د کپټن فلیپس ته هم پته وي چې په دې سمندر کې به خامخا سمندري ډاکوان وي ځکه چې دا سمندر د افریقي وي نو هغه هم د مخکې نه تیاری شروع کی او د شیپ کې چې کوم کسان وي هغه د مخکې نه تیار کی چې د ډاکوانو سره مقابله وکړي نو بیا دا کپټن په خپل کمپیوټر کې سی کی چې یو دوه وړي کشتۍ ته دوی شیپ طرف ته را روانې وي نو دا کپټن دیم نمبر کپټن ته ووایي زر کنټرول روم ته راشه نو دا کپټن په خپل دوربین کې وګوري یو دوه کشتۍ د شیپ طرف ته را روانې وي نو دا کپټن خپل شیپ لږ سابلتو کی ګوري چې دا موږ پسې راځي او کنه نو دا کشتۍ خو ته دوی شیپ پسې تو شي نو دا کپټن د خپل د شیپ ټول کسان بیداره کی او د شیپ سپیډ هم تیز کی او بیا دا کپټن سمندري پولیس ته کال میلو کی نو دا پولیس دا کال اوچت نه کی بیا ورته دا کپټن وای یو کې ام ټي او ته کال میلو کا او دا یو کې ام ټي او دا کال اوچت کی نو دا کپټن والا د شیپ ټول ډیټیل ورکی او بیا ورته وای یو دوه کشتۍ یو کیلومتر لري زمنګ د شیپ پسې شاته را روانې دي او کېدای شي دوی په موږ باندې حمله وکړي نو دا جینۍ ورته وایي د خپلې کمرې هر څه ورونه بند کړي او کېدای شي چې دا د کبانو واله وي نو دا کپټن ورته وایي دا ډاکوان دي د کبانو واله نه دي او بیا ورته دا کپټن کال کټ کړي نو بیا دا یو کس د کپټن ته وایي دا ډاکوان خو نور هم رانږدې شول کپټنه څه کول غواړي نو دا کپټن ډایرکټ یو بل کال میلو کړي او دا کپټن ورته وایي زموږ شپ په سمندر کې په دې ځای کې دی او زموږ شپ دومره سپیډ سره روان دی او موږ په شاته یو دوه کشتۍ را روانې دي او ورسره ټوپکې دي او کېدای شي چې د دوی بله غټه کشتۍ وروسته وي او موږ هم ټوپکې راغښتې دي او تیار ولاړ یو او د کپټن ته پته وي چې دا ډاکوان زما ټولې خبرې اوري او همداسې وي دا ډاکوان هم د کپټن ټولې خبرې اوري او بیا دا کپټن اواز بدل کی او 15 منټو کې به هلیکاپټر او آرمي درشي اصل کې دې پیره هم د کپټن کال پولیس والا ته نوي میلو شوي او ځان سره خبرې هم وکړي او ځان له په بدل اواز کې جواب هم ورکړي چې ډاکوانو ته پته ولګي او ته دې ځای نه واپس لاړ شي او همداسې وشي په دې ځای نه یو کشتۍ واپس لاړه شي او د دوی هغه غټه کشتۍ چې وي کومې کې چې هغه بوډا سړی وي هغه هم ته د کپټن خبرې واوري او ویریږي او ته دې ځای نه وتښتي او اوس یوه کشتۍ پاتې شي نو دا کپټن یو بله ګوته وکړي ته د شپ سپیډ تیزی او سلو کوي نو دې سره په اوبو کې غټې غټې چپې جوړې شي او په دې چپو کې ته د کشتۍ انجن کار پرېږدي او په دې ځای باندې بنده شي او اوس ته د کپټن شپ ته دوی نه ډېر زیات لرې لاړ شي او بیا دا ټول کسان په دې شپ کې راټول شوي وي او خپلو کې مشوره کوي نو دې کې دا یو کس وایي که چېرته دا ډاکوان په موږ باندې بیا حمله وکړي نو بیا به موږ څه کوو نو دې کې دا څه کسان وایي موږ له پکار دی چې دا شپ تیز کو او ته دې ځای نه وځو نو دا کپټن پکې وایي دا سمندر د افریقې دی په دې سمندر کې هر ځای کې ډاکوان وي نو موږ له پکار دی چې بس خپله لاره باندې ځو او بیا دا ټول د مومباسا طرف ته روان شي او بله ورځ باندې د یوه کشتۍ دوی پسې شاته بیا را خطا وي نو دا کپټن پولیس ته بیا کال میلو کی او دې پیره دا کال میلو شي او دا کپټن ورته ووایي یو د ډاکوانو کشتۍ زموږ شپ پسې وروسته را خطا ده نو دا پولیس ورته ووایي موږ به زر د مدد دپاره څوک درولیږو او بیا دا کپټن په دې شپ کې د اوبو پیپونه کولو کی چې
د دې سره د شپ ته دا ډاکوان را نږدې نشي، خو بیا هم دا ډاکوان د شپ ته وروخیږي او کیپټن ته پته ولګي اوس دا شپ د ډاکوانو په قبضه کې شو. نو دا کیپټن ټولو ته ووایي هر یو کس ځان په دې شپ کې فټ کې او څو پورې چې درته ما نه وي ویلي نو تاسو به بهر نه روځئ. او دا ډاکوان اوس د کنټرول سنټر ته راشي او دا کیپټن او یو دوه نور کسان خو ورسره ګیر کی. او د دې ډاکوانو د مشر نوم می عبدالولي موسی. نو دا د کیپټن ته وایي موږ ته څه نقصان نه رسو او ته موږ سره یو سودا وکړه. نو دا کیپټن موسی ته وایي په دې شپ کې صرف د خوراک سامان دی او ما سره صرف $30,000 دي. نو دا موسی ورته وایي چې تا ته زه یو خیرماه ښکارم او دې کې دا شپ انجن خو بند شي. اصل کې دا هغه کسانو بند کړی وي. نو دا کیپټن موسی ته وایي چې دا شپ موږ ډېر زیات تیز وچلو. نو دې سره دا انجن ګرم شو او بند شو. نو موسی د کیپټن ته وایي ما سره انجن روم ته لاړ شه، ما ته پته ده ستا کسان هلته کې پټ شوي دي. نو دا کیپټن وایي چې ټیک ده. او د کیپټن سره لاس کې یو موبایل وي، هغې بټن ووهي او آن یې کړي. او د موسی ته وایي چې لاندې په شپ کې یو جنریټر آن دی او که چېرته هغه بند شو نو بیا به انجن روم کې تیاره شي. اصل کې دا خپلو ملګرو ته ووایي چې دا جنریټر بند کړي. نو دې نه دا یو کس د جنریټر بندولو دپاره لاړ شي او دا بل د اوبو دپاره لاړ شي. او دا کیپټن او موسی او یو بل ډاکو د هغه انجن روم طرف ته روان شي. نو دا کیپټن کله اخوا او کله دیخوا دا موسی بوزي او ټیم ورله خرابوي. نو دې کې په دیوال باندې دا موسی یو نقشه سیکي او د نقشه کې دا موسی انجن روم خو سیکي. او د کیپټن ته وایي چې ډایرکټ ما دلته کې بوزه. نو بیا دا کیپټن انجن روم ته دا موسی روان کی او کوم چې اوبو پسې راغلی وي هغه دوی په دې لاره باندې سیکي چې د یو ډاکو چپړی نه وي. نو دا کس په موبایل باندې هغه نورو کسانو ته ووایي چې د یو ډاکو چپړی نشته دی او په لاره کې ورته شیشې لړه کې او دوی هم همداسې وکړي. او کله چې دا ډاکو ته د انجن روم ور کولو کې او چې څنګه په ځمکه باندې خپګ دي نو په خپو کې شیشې لاړې شي او ډېر زیات زخمي شي. او دا درې واړه اوس انجن روم ته دننه شي او دلته کې نور کسان هم پټ شوي وي او دې کې دا بلپونه بند شي. او دا بلپونه هغه کس بند کړي کوم چې د مخکې نه جنریټر بندولو پسې تللی وي. او دا موسی اوس نور هم غصه شي. نو دا کیپټن ورته وایي چې دا زما کار نه دی او اوس د ډاکو خپله ډېره زیاته زخمي وي. نو دا موسی دا کیپټن او ډاکو بره ولیږي او خپله د انجن روم کې فاتې شي او هغه نورو کسانو پسې ګرځي. خو ته د کیپټن کسان د موسی په سر باندې ووخي او ګیر یې کړي. او دا کیپټن او هغه ډاکو کنټرول سنټر ته راوخیږي او دې کې لاندې کسان په موبایل باندې ووایي ستاسو مشر موږ سره په قبضه کې دی، موږ به دا پرېږدو او تاسو زموږ کیپټن پرېږدئ. نو دا کیپټن موسی ته په موبایل باندې ووایي چې بس دا خبره په دې ځای باندې ختمه کړه، موږ به درله یوه کښتۍ هم درکو او هغه $30,000 خو به هم درکم. او دا موسی ته د کیپټن خبره ومني او دا کیپټن هغه $30,000 خو هم راواخلي. او دا کیپټن ته د کښتۍ چل د یو ډاکو ته ښایي او بیا دا یو ډاکو وایي چې زموږ مشر پرېږدئ. او بیا دا موسی کښتۍ ته راشي او د یو ډاکو ته اشاره وکړي او دا کیپټن د شا نه په ټوپک ووخي او د کښتۍ ور بند کړي او اوبو ته کښتۍ لړه کړي او د دې ځای نه روان شي. اوس دا ډاکوان دا کیپټن قیدي کړي او دا غټ شپ هم ته د ډاکوانو کښتۍ پسې شاته روان شي. او اوس نوي ته هم پته ولګي او د نوي والي یو ډرون کیمره پرېږدي او دوی خپل کمپیوټر کې سیکي چې دا کښتۍ د سومالیا طرف ته روانه وي. او که چېرته دا ډاکوان دا کیپټن سومالیا ته بوزي نو بیا به دا ډاکوان د کیپټن او د امریکې والي نه ډېرې زیاتې پیسې واخلي او دا ډاکوان اوس خپلو کې په جنګ شي ځکه چې دوی سره اوس د نشي سامان ختم شي. اوس د ډاکوانو نه هر څه هیر شي چې څه وکړو. او بیا د نوي واله د ډاکوانو ته کال میلو کړي او اوس د نوي شپ د ډاکوانو کښتۍ ته رانږدې شي او دا ډاکوان چې دا شپ سیکي نو ډېر زیات ویریږي. نو دا نوي کمانډر ورته وایي تاسو کیپټن پرېږدئ او موږ به تاسو پرېږدو. نو دا موسی ورته وایي چې موږ خطرناک ډاکوان نه یو، موږ د کبانو نیولو والا یو. اصل کې دا موسی دا کیپټن نه پرېږدي. او بیا ورته دا موسی ووایي $1,000,000 راولېږه نو بیا به موږ دا کیپټن پرېږدو. نو دا نوي کمانډر ورته وایي دې کې به لږ ټیم لګي او اوس به موږ تاسو له اوبو او لږ څه له خوراک سامان درولېږو. نو دا موسی ورته ښه وکړي ځکه دوی سره اوس نه اوبه وي او نه د خوراک سامان. او بیا په سخر باندې یو دوه کښتۍ د ډاکوانو کښتۍ خواته راشي او د ډاکوانو ته وایي اول نه موږ ته کیپټن وښایې. نو د ډاکوان ورته کیپټن وښایي. نو بیا د ډاکوان د کیپټن کښتۍ ته واپس رادننه کړي او دا موسی اوس هم بهر ولاړ وي او د نوي والي سره خبرې کوي. نو دې کې دا یو ډاکو د کیپټن غوږ خوا سره ډس وکړي او دا موسی رادننه کړي او د موسی ته وایي تا ته ضرورت شته چې ته دوی سره دومره خبرې وکړي. نو د نوي کښتۍ والي دا ډز واوري او د دې ځای نه لاړ
لاړ شي او د نوي والا یو پیره بیا موسی ته کال وکړي او د دې دپاره ورته دا کال وکړي چې دا کپټن صحیح دی او که نه. خو دا کپټن ورته وایي چې زه ټیک ټاک یم او اوس یو پیره بیا شپه شي او دا ډاکوان د سومالیا بارډر ته رانږدې شي او که یو پیره دا ډاکوان سومالیا ته دننه شول نو بیا د نیوي او د امریکې د لاس نه کپټن د همیشه دپاره لاړو او بیا دا کپټن د ډاکوانو ته وایي زه باتروم ته ځمه او دا موسی د کپټن له اجازت ورکړي او دا کپټن د کشتۍ نه بخر روزي او بخر ورسره هغه ډاکو وي د کوم خوا چې زخمي وي نو دا کپټن د ډاکو له هم د کور کړي او خپله هم اوبو ته ټوپ کړي او د نوي شیپ طرف ته په لامبو روان شي. نو دلته کې ډېره زیاته تیاره وي نو نوي والا ته پته ونه لګي چې کوم یو کپټن دی او کوم یو ډاکو دی. نو دا ډاکوان یو پیره بیا دا کپټن گیر کړي او واپس یې کشتۍ ته دننه کړي او دلته کې اوس یو هلیکاپټر هم راشي. اوس د ډاکوانو کشتۍ په منځ کې ګیره کړي او دا نوي والا موسی ته کال میلو کړي ستاسو کشتۍ نه ګیر چاپیره زموږ سمندري شیپونه ولاړ دي نو تاسو دا کپټن پرېږدئ او تاسو به موږ پرېږدو. او اوس د کشتۍ بیخي د سومالیا بارډر ته رانږدې شي او د موسی ته پته وي که چېرته کپټن موږ پرېښودو نو موږ به هم په دې ځای باندې ولي. نو دا موسی د کپټن بخر روباسي او په سر ورته تمانچه کېږدي او بیا ورته د موسی په کال باندې ووایي که لږه چالاکي هم تاسو وکړه نو زه به دا کپټن په دې ځای باندې ولم. بیا د نوي والا ورته په کال ووایي ستاسو بوس سره موږ خبره وکړه او تاسو سره موږ دا سودا کوو خو تاسو کې به یو ډاکو زموږ شپ ته راځئ او دا موسی دا خبره ومني او لږ ټایم بعد دلته کې یو دوه کشتۍ راشي او ته د ډاکوانو کشتۍ کې پړی هم واچوي او یو ډیوایس هم په دې کشتۍ کې ولګوي چې ته د ډاکوانو خبرې موږ اورو او بیا د کپټن له کپړې ورکړي او دا موسی په دې کشتۍ کې کښېنوي او ته دې ځای نه لاړ شي او بیا د نوي والا غټ غټ لایټونه آن کړي نو د ډاکوانو ته سم نه ښکاري او د نوي والا خپل سنایپر د ډاکوانو ته نیغې کړي خو یو ډاکو خو په نظر نه راځي او اوس د نوي والا که د ډاکوانو کشتۍ ځان پسې راکاږي او دا ډاکوان اوس سم نشي کولی ځکه چې موسی د نوي په قبضه کې وي او د کپټن ته هم اوس پته ولګي چې مشکله ده که زه بچ شم. نو دا کپټن خپلې ښځې ته خط لیکي نو دې کې دا یو ډاکو دا کپټن سیکي او دا کپټن او دا ډاکوان په میاس کې یو بل سره په جنگ شي خو دا ډاکوان دا کپټن لاسونه وتړي او په سترګو ورله کپړه هم وتړي او دې کې دا یو ډاکو کوم چې خطرناک ډاکو وي هغه دا کپټن ولي خو دا نور ډاکوان دا کپټن نه ولي. نو دا درې ډاکوان یو بل سره په جنگ شي او دا نوي والا هم سنایپر دوی ته نیولی وي خو ته دوی د سنایپر په ټارګټ کې صرف دا دوه ډاکوان ښکاري دا دریم ډاکو لا نه ښکاري او دا نوي والا ته د ډاکوانو کشتۍ هم راکاږي او چې کله دوی دا کشتۍ راکاږل بند کړي نو دا کشتۍ یو دیکه ووهي او دا دریم نمبر ډاکو هم ښکاره شي او دا درې ډاکوان په دې ځای باندې ولي او اوس دا درې ډاکوان په دې ځای باندې مړه شي او دا کپټن فیلپس بچ شي او دا نوي والا راشي او دا کپټن فیلپس ځان سره بوزي او دا موسی هم د نوي والا ګیر کړي او ځان سره یې امریکې ته بوزي او دا 33 سال سزا پې وخیږي او دا موسی اوس هم په جیل کې خپله سزا تیروي او دې سره دا رښتیا کښاني په دې ځای باندې ختمه شي.